بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته یو مهم ټریک او طریقه ښیم په اکسل پروګرام کې چې ستاسو د کارونو په اسانتیا کې ډیره مرسته کوي او همدارنګه ستاسو د ډیټا د ضایع کېدو مخنیوی کوي. نو مثال تاسې ډیسکټاپ کمپیوټر استعمالوئ یا داسې کمپیوټر وي چې د هغې بیټري کار نه کوي او تاسو اکسل پروګرام کې کار کوئ، ډیټا انټري کوئ، نو که چېرته ستاسې سیف کول د یاده وځي، مثال بار بار کنټرول ایس یا چې دی دلته ګور راځو، مثال راځئ سیف وهئ یا فایل ته راځئ دې ځای نه سیف وهئ، دا مو د یاده وځي یا مو کنټرول ایس بټن د یاده وځي او ډېر زیات کار مو کړی دی، نو غواړئ چې دا اتومات خپله دې ثبت کېږي. نو دې طریقه به زه تاسو ته ښیم. فرض مثال دغه جدول دی، دې جدول کې چې دی زه نومونه لیکم، فرضاً لیکم چې فهیم انجینر، معاش څومره دی، مثال دومره، کنټرول سیمیکالن سره زه تاریخ راوړم چې انټر پریس کوم، دا به اتومات ثبت شي. همدارنګه لیکم چې نصیر، دا مثال چې دی دا اشپز دی، د ده تنخواه څومره ده، فرضاً د ده دومره ده، کنټرول سیمیکالن ووهئ. اوس دغه دوه نومونه ما اضافه کړه، ګوره کنټرول ایس مې هم نه دی وهلی، سیف مې هم نه دی وهلی، زه دا کلوز کوم، ډونټ سیف باندې کلیک کوئ. اوس تاسو دا وګورئ، بیا اوپن کوو، ګورئ دغه چې دی ما سره ثبت شوي، صرف دغه یو تاریخ چې دی دا نه دی ثبت شوی. ګورئ کنټرول سیمیکالن چې ووهو، انټر ووهو، دا به هم اتومات ثبت شي. همدارنګه یو نوی نوم تاسې اچوئ پکې، فرضاً زه نوی نوم ورکې اچوم، لیکم چې جاوید، ډاکټر، معاش فرضاً دومره دی، کنټرول سیمیکالن سره راوړو، تاریخ راوړو، دا مو راوړه. اوس تاسو دا کلوز کړئ. کله چې کلوز کړئ وګورئ دغه ټول به اتومات خپله ثبت شوي وي. نو که چېرته تاسو سره یو جدول وي، یو لیست وي، یا تاسو ډیټا انټري کوئ، ډېرې زیاته انټري وي، بار بار کنټرول ایس نشئ وهلی، غواړئ چې د ډیټا د لوز یا د ډیټا د ختمېدلو مخنیوی وشي، اتومات ثبت شي، نو تاسو کولی شئ چې دغه طریقه کار کړئ. طریقه کار یې څنګه دی؟ زه راځم یو نوی شیټ اوپن کوم، دې ځای نه به راشو، څه به اوپن کړو، اکسل به اوپن کړو. اکسل به اوپن کړو، که چېرته پښتو لیکل وي رایټ سایډ ته یې واړوئ، رایټ سایډ ته مو چې واړول زه به یې لږ زوم کړم چې تاسې ښه پوه شئ ورباندې. دلته به ولیکو اول شماره، نوم، دنده، معاش، تاریخ، دا مو ولیکل. د شمارې د اتومات راوستلو طریقه تاسې ته زده ده، ځکه موږ مخکې ویډیو کړې ده. که چېرته تاسې ته یاده نه وي د اتومات راوستلو، نو تاسې کولی شئ چې ویډیو وګورئ او طریقه یې زده کړئ. یعنې کله چې تاسې لیکل کوئ شماره به دلته اتومات خپله راځي. دې لپاره به تاسې څه کار وکئ، په شیټ باندې به رایټ کلیک وکئ. کله مو چې رایټ کلیک وکړ بیا به راشئ ویو کوډ باندې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړ دې ځای نه زه به لږ دا زوم کړم چې تاسې ښه په پوه شئ. کله مو چې زوم کړ دلته د جنرل ساحه چې ده دې باندې به کلیک وکړئ او را به شئ ورکشیټ ته. ورکشیټ باندې مو چې کلیک وکړ دلته به داسې یو وړوکی شانتې کوډ دی، دا به تاسې ولیکئ. وبه لیکئ اف، لینګویج به تغییر کړئ، اف ناٹ انټرسیکټ قوس شروع ټارګیټ کاما رینج
رنج کې چې تاسې کم کالم ورته انتخابوي، مثال زه ورته د تاریخ کالم انتخابوم. دلته راځو، ګورې زه ورته وایم کله چې زه په تاریخ کالم کې لیکل کوم نو بیا دې څه کېږي، بیا دې زما لیکل ثبت کېږي. دا د تاریخ کالم دی، زه چې په دې کې لیکل کوم نو اتومات دا خپله څنګه کېږي، ثبت کېږي. نو بیرته راځو کوډ ته. تر دې ځای مې ولیکه، نو دلته به زه ورته ولیکم چې زه د ای کالم کې لیکل کوم. ای کالن بیا ای ډبل کوټ او دې پسې به قوسونه دوه بند کوي، ځکه موږ دوه قوسونه خلاص کړي. صحیح ده، یو د اف دی او بل د رینج دی. بیا به ولیکئ دې پسې is nothing then انټر به ووهئ. بیا به ولیکئ application enable ډاټ enable event enable events is equal to false. او دلته به ولیکئ this workbook dot save او بیا به چې د application true کوي. application dot enable events is equal to true. او دې ځای نه به چې څه ولیکئ، end if به ولیکئ. بس زمونږ کوډ خلاص شو. دغه کوډ دی، که چېرته تاسې لیکلی نه شئ نو زه به تاسو ته د دغه کوډ لینک چې دی په ویډیو ډسکرپشن کې واچوم. تاسې به دا کوډ کاپي کوئ او دلته به یې راوړئ، پیسټ به یې کوئ. کله مو چې کاپي کړ او دلته مو پیسټ کړ، دا به یې سیف کوئ. ګورئ کله چې دا سیف کوئ دا ورک بک زمونږ سیف کېږي، خو یو کار باید تاسې وکړئ، سیف از ا ټایپ کې به دلته راشئ. دا به ایکسل میکرو انیبل ورک بک چې دی دا به تاسې انتخاب کړئ. دا دویم نمبر ایکسل میکرو، ځکه دا یوازې په ایکسل ورک بک کې چې سیف کوي بیا کار نه کوي. نو تاسې به ایکسل میکرو انیبل ورک بک چې دی انتخاب کوئ ورته او چیرته سیف کوئ. فرضاً زه غواړم دا ډیسکټاپ باندې بک ون یو موجود دی، زه به دا نوم مثال بک 12 کوم، دا به انتخاب ورته او دا به سیف کو. دا اوس سیف شو. ګوري راځو دلته ویو مایکروسافټ ایکسل باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته ډیټا انټري کوم. مثال لیکو نوم چې دی خان، دنده ډاکټر دی، معاش فرضاً دومره دی، تاریخ کنټرول سیمیکالن سره زه راوړم. بل لیکو فرض مثال وسیم اشپز دی، فرض معاش دومره دی، کنټرول سیمیکالن. بل راوړو مثال فهیم انجینر دی، معاش فرضاً دومره دی، کنټرول سیمیکالن. ګوري په دې طریقې سره چې دی دا اوس زه نه سیف وهم او نه چې دی کنټرول اس وهم، همداسې فایل بندوم. فایل مې بند کړ. ګوري که ستاسې فکر و مونږ نیم ورکړو بک 12، دا به اوپن کړو. کله چې اوپن کړو زمونږ هغه درې چې کوم درې ریکارډونه مونږ انټري کړې وه هغه دا د اتومات ثبت شوي دي. نو که چېرته فرض مثال څلورم نمبر تاسې اضافه کوئ، لیکئ چې جاوید انجینر مثال معاش فرضاً دومره، کنټرول سیمیکالن. نو دا ګورئ اتومات چې دی څنګه شو، ثبت شو. نو که چېرته دا کلوز کړو او څلورم نمبر ریکارډ اوس مونږ وګورو، نو څلورم نمبر ریکارډ مونږ سره ثبت دی. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې خپل د ډیټا د ختمېدلو مخنیوی وکړئ او ستاسو ډیټا به چې کومه مو انټري کړې ده په ایکسل کې په اتومات ډول ثبت کیږي. نو ډیره اسانه او ساده طریقه ده. کوډ که لیکلی نه شئ تاسې به چې د هغه کوډ کاپي کوئ
او دلته به راشئ په شیټ نیم باندې به رایټ کلیک وکړئ ویو کوډ ته به راشئ او دلته به چې تاسې بیا هغه پیسټ کړئ نو کله مو چې پیسټ کړ سیف به یې کوئ او سیف نه وروسته به تاسې چې دی دا په ایکسټینشن انیبل مایکرو کې چې دی دا سیف کوئ نو کله مو چې هغې کې سیف کړ نو ستاسې ډیټا به چې دی په اتومات ډول ثبت کیږي